د تورخم کډوالو عمومي کمپ کې وروسته له هغې د کډوالو لپاره خدمات وځنډېدل چې پاکستاني رژیم لخوا د کډوالو پر کمپ هوایي برید ترسره شو. په برید کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د تورخم عمري کمپ مسؤل وایي کډوالو ته یې ټول هغه خدمات چې تورخم کې تر برید وروسته ځنډېدلي وو اوس یې د جلال آباد ښار اړوند ګمرک ترڅنګ د زیتونو په باغ کې پیل کړي دي. کله چې تورخم عمري کیمپ کې دغه پاکستان والاو ګولۍ راوغورځولې، مهاجرین یې زخمیان کړل، نو بیا هغه مهاجرین چې پات وو دلته مو د ننګرهار د ګمرکو بغل ته دلته مو کار ورته شروع کړي چې هغه پاته کارونه یې ورخلاص کړو چې مهاجرین د دې ځای څخه رخصت شي، خپلو ولایتو ته ولاړ شي. د پاکستان څخه په زور راایستل شوي کډوال وایي تورخم کې د کډوالو کمپ ته له رارسېدو سره سم پرې د شپې لخوا د پاکستاني رژیم لخوا برید وشو او د کډوالۍ کارونه یې نیمګړي پاتې وو چې اوس ورته بیرته پیل شوي دي. موږ عمري کیمپ کې موږ سره چې کوم بمبار په موږ وشو د هغې نه وروسته موږ خپلوانو کره لاړو. د هغې نه وروسته دلته امارت اسلامي موږ سره ډېر کومکونه وکړل، دلته ګمرک ته یې راوغوښتلو، دلته موږ له چې کوم کارونه پاتې هغه موږ له دلته ترسره کړه. له پاکستانه راستانه شوي دغه کډوال وایي د پاکستاني رژیم لخوا پرې سخت ظلمونه کېدل او اوس خوشحاله دي چې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. چې ګرې په کیمپ کې اوسېدم او هلته چې نو ډېر بد حال یې رامنې راواغسته، حتی دې پورې چې 3 ورځې ټیم به یې راکړه، په 3 ورځو کې به دغه نه شو، بېعزتي به یې دله کوله، کورونه یې په شاولو باندې ورانول. نو نور زموږ د ژوند لړۍ ګړۍ ته ډېره ګرانه او ډېره سخته وه. نو موږ چې دا خپل هېواد هم دی بس ورکړو چې واوړو خپل ملک ته، نو ډېر ښه به وي زموږ دپاره. نو چې دا سوچ موږ مخکې کلی وی نو اوس نن به زموږ دا حال نه وی. پر افغانستان د پاکستاني رژیم لخوا د هیواد پر بېلابېل ملکي اهداف او ولسي وګړو هوایي بریدونه ترسره کړل چې یو هم تورخم د کډوالو عمري کمپ و. د پاکستاني پوځي رژیم جیټ الوتکو پر کډوالو برید وکړ چې پکې بېګناه کډوالو ته مرګ ژوبله واوښته.